باندې خطا کوي. ښه بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن دریم درس دی. پرون مې پر ډیسکټاپ پر دې فایلو باندې بحث وکړی. نن راځو لاندې دغه صفحه ویني دا خړه بعضې ژړې بعضې سپینې دې ته خپل رنګ ټاکل کېږي. هر کمپیوټر یې لري. دې ته ټاسک بار ویل کېږي. ټاسک بار د دوه کلمو څخه جوړ دی. یو ته ټاسک ویل کېږي او بل ته څه ویل کېږي؟ بار. دوه کلمې دي. دا چې دوی سره یو ځای دي په نامه کې. ټاسک په کمپیوټر کې یو دنده دی نه چې باکس په شای ولاړ سي دفتر ته کار وکړي. دغه یو دنده ده چې ما دا پروګرام را خلاص کړي. دا یو دنده ده چې زه دلته دا ورډ را خلاصوم، اکسل را خلاصوم، تصویر را خلاصوم، فلم را خلاصوم. دا یو دنده ده. صوتي اورم، غزل اورم، دا یو دنده ده چې کوم یې. نو ولې ټاسک بار بولي؟ په دې خاطر سره چې هر شی موږ په کمپیوټر کې را خلاصوو په ډیسکټاپ راته را خلاصېږي. ته اوس ورته ګورئ زه چې را خلاصوم اکسل را خلاصوم. ګوره انټر یې کړه. دا وری بل چې را خلاصوم دا د اکسل مې را خلاص کړي. په ټاسک بار دا ماته را خلاص. دا اکسل دی په ټاسک بار دا راته خلاص. دا وری ورډ را خلاصوم ما ویم ورډ. ګوره ورته ورډ ته ماته را خلاص. دا هر شی ته را خلاصوم. که راسم پر ډیسکټاپ باندې دلته تصویرونه چیرې دا تصویر دی. دا تصویر مې را خلاص کړي. دا خو بیا نه معلومیږي. خیر دا مینیمایز کړه. چې مینیمایز دی کې دغه تصویر هم را خلاص. نو په دې خاطر دې ته څه ویل کېږي؟ ټاسک بار ویل کېږي. ټاسک بار چې دی د څه لپاره؟ ما د ټولو د دې دندو د را خلاصولو لپاره استفاده کېږي. دی بیا پر درو برخو ویشل سوی دی. یوه چې دا سټارټ مینو برخه ده. هغه کونج کې هر کمپیوټر یو بټن لري. دې ته سټارټ مینو ویل کېږي ځکه چې کله دې کلیک پر وکړي موږ ته دغه صفحه راوړي. اوس په ما ته دغه راوړه، دا نه راوړي سټیپ کمپیوټرانو کې. سټیپ کمپیوټر کې دغه راوړي په وینډوز 8 کې. دې ته سټارټ ټپ صفحه هم ویل کېږي، سټارټ مینو هم ویل کېږي. او بل د هغه څخه را دې خواته هر کمپیوټر څو 15-16 پروګرام لري تر دې ځایه پورې. په دې ځایو کې دې ته کویک اکسس ویل کېږي. دې ساحې ته کویک اکسس معنا چټک لاسرسی. څه رقم لیکل کېږي؟ دا رقم لیکل کېږي چې کویک اکسس. کویک اکسس معنا چټک لاسرسی. ولې؟ زه دلته ګوره دا پلی سټور دی، دا کروم دی، دا د ویډیوګان جوړوم، دا شی دی، او دا پلایر دی، دا زاپیا ده. اوس که زه دا پر دې ځای ونه لرم، ته یې فرض کې فکر وکړې زه یو وخت مې په کار شي او تا وروسته مې په کار شي په دې زاپیا پسې به زه په خپل کمپیوټر کې څونه ګرځم. حال دا چې په کمپیوټر کې مې پلکاو شیان پراته دي. نو دلته فقط د ښکاره پرته د کلیک پر وکړه را خلاصېږي. دې ته چټک لاسرسی وویل شو. اصل ټاسک بار چې دی دغه ساحه ده. او دا ځای چې دی دې ته بیا څه ویل کېږي؟ دې ته نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي. نوټیفیکیشن ایریا. نوټیفیکیشن معنا حرکات یا بدلون. حرکات یا بدلون. ځکه حرکات یا بدلون ایریا ساحه د حرکاتو یا بدلونونو ساحه. دا ساعت دی، دا ژبه ده، دا وای فای دی، دا اواز دی، دا بیټرۍ ده، دا دغه دی اخبار خبرونه ورکوي. دا ساعت چې دی اوس 2 بجې دی 1:40 بالا، نیم ساعت بعد 3 بجې دی 1:40 بالا. تغیر شو که نه شو؟ او ژبه اوس پښتو انګلیسي دی، ساعت بعد انګلیسي پښتو ده. او وای فای اوس غیر کانیکټ زه کانیکټوم. بیټرۍ 0 ده که سره زما کمپیوټر دا د بیټرۍ لري لا نه خوره کوي خو سبا به ور واچوم. دا د تغیر یې وکړي. او دلته بیا څه دی دا بیرغ کې کله یو میسج کله دوه میسج خو اوس شاید هیله نه اوس دا د ضرب علامه ده. دا شی لا نه. نو تغیر حالت ساحه سوه که نه سوه سر به خلاصو. دا هغه څخه وروسته نور د دې بس ډېر پاته دی. خو اوس زموږ برته ډیسکټاپ ته ځو. پر ډیسکټاپ موږ 2 ډوله رسته کلیکونه کولی شو. رسته کلیک مطلب د دې خوا د رسته دی، دې خوا د چپه دی. که یو خالي صفحه باندې دی، یو پر یو فایل باندې دی. که چیرې زه پر خالي صفحه باندې رسته کلیک وکړم ما ته دغه مینو را خلاصوي. دې ته پاپ اپ مینو ویل کېږي. POP سپیس UP. څنګه دغه صفحه ورته ویل کېږي پاپ اپ مینو. دې ته پاپ اپ مینو ویل کېږي. لیکن که راسم پر یو فایل باندې رسته کلیک وکړم بیا بیخي ډېر اپشنونه لري. هغه پرېږده اوس یعنې پاپ اپ وایو. پر پاپ اپ باندې چې رسته کلیک په ډیسکټاپ باندې وکړې لومړی پاور مینو ده. پاور مینو ما درته ویل ما د کمپیوټر په څه سره چلندېږي؟ په پاور بټن سره چلندېږي. په دغه پاور مینو کې څه کمانډونه موږ لرو دا ټوله د څه څخه بحث کوي؟ د کمپیوټر د چلندېدو بندېدو څخه بحث کوي. یو ځای په یاد ولرئ په کمپیوټر کې هر اپشن چې ته ووینې هر ځای چې لیکنه ووینې هغه لیکنه که د ځان سره یو کوچنی درکونجه شی درلودی دا معنا چې دا په ځان کې نور کمانډونه هم لري. کمانډ پیژنئ؟ کمانډ امر.
اوس زه راځم فرض کړه دلته دغه 3 دانې اپشنونه ویني دا 3 کمانډه د خپل ځان سره دغه یو دانه کنجا دغه تور شکل لري سیسو دته اپشنک ویل کیږي سیسو د ډیره ناز ورته اپشنک ویل کیږي کنه فاصل کې اپشن دي ښه ډیر کوچنی دي دا اپشنک چې را خلاص کی دلته موږ د دې سره د شپږ و کمانډ لرو د دبل سره د واته لرو د دبل سره 3 دانې لرو سیسو ګوره کچې راسم پر ریفریش ودلرم ریفریش اپشنک نه لري چې نه را خلاص سیسو پر پاور منو چې ودرېږي د پاور منو د چلنجېدو د بندېدو د کلپېدو د سویچېدو د دې ټولو اړوند شان کې پکې دي لومړی وای لاک وینډوز معنا وینډوز کلپ سیسلو که دې کلیک پر وکړي بس کمپیوټر کلپ دی لکه ټلیفون چې کلپ کې سیسلو هغه یو دانه شارټ کټ هم لري که زه ته بیا نوټ پاډ اخلاص کوم دلته په نوټ پاډ کې درته ولیکم د دې شارټ کټ دی په کیبورډ کې څه دي سی ټي آر ال بټن جمع څه جمع د بخښنه غواړم هغه نه دغه دی وینډوز څه وینډوز کی جمع د څه سره جمع د ال سره وینډوز کی در معلومه ده وینډوز کی دا ګوره دا کیبورډ دی دغه بعضې د وینډوز 8 لوګو وي پر د بعض په کمپیوټرانو باندې د وینډوز 7 لوګو وي خو دلته د چپه لاس د دغه چې ګوتې سره دغه یوه بټن حتما شته یا د وینډوز 7 لوګو پرې یا د وینډوز 8 لوګو پرې یا د بانټو وینډوز لوګو پرې سیسلو د دې وینډوز لوګو یې ته وینډوز کی ویل کېږي هر کله چې زه یادوم دا وینډوز کی ده سیسلو په یاد یې سره لري کله چې پر دې راسته کلیک وکړې دغه څخه وروسته سویچ یوزر لرو یوزر دا معنا اوله زه ویل یوزر څه ویل کېږي استعمالونکي معنا کمپیوټر ته سل لارې جوړولی شي هر لار به جلا جلا کارونه کولی شي فرض که زه دلته اوس بیخي سمپونه ډېر لرم دا کمپیوټران د کمپیوټر لیب د پراته دي وینډوز ته یوه لار جوړوم ورډ ته بله لار جوړوم اکسل ته بله لار جوړوم پاور پوینټ ته بله لار جوړوم آفرین هر یو چې پراره لار ورلی د خپله کاره بغیر بل شی نشي کولی فقط یو سیسلو دا د کار محدودیت شو د وخت محدودیت هم لګوی سستی ساعت پر 3:30 بجې شروع کېږي تر 4 بجو پورې هوا دغه دی تر 4 بجو فکس پر 3 بجې نه 15 والا پر تا لاک دی کمپیوټر سل واره را خلاص کې نه سي ورتللی بس پر 4 بجې بل نه را خلاصېږي سیسلو هر یو ته خپل وخت ټاکل کېږي دا سویچ یوزر دا معنا یا هغه بیا په یوزر اکاونټ کې دی دا سویچ یوزر دا معنا چې د یوې لارې سره اوزه بلې لارې ته وننوځه د بلې لارې سره اوزه بلې دروازې سره اوزه بلې دروازې ته لکه تشنابونه سیسلو دغه سره شوه لاندې ساین اوټ دی ساین اوټ دا معنا مکمل د کمپیوټر اوزه که پروګرامونه دي کار شي دغه بندېږي وروسته لکه نوی کمپیوټر چې چالان کړي دا موډ راځي بیا سلیپ دی سلیپ دا معنا چې لکه دی چې اوس بده ولکابو سیسلو خوب خو نه درځي یا استاد دا ښه دی سلیپ دا معنا چې کمپیوټر بدک سیسلو یو وخت کار کوي کار د شګه خلاص کړی دی لیکنه کوي د باندې کار پیښو بس کمپیوټر د سلیپ کده دې سبیریږي چې بل څوک راسي ګوته کې ونه وي کار په ونه کې بس سلیپ کې چې وته ولاړې دوه چراله د چارج خوري پروسیسر چالان دی پروګرام نه بنديږي کار نه بنديږي بس چراله چالان دی کې پراغت ځای باندې ولاړې سیسلو خو دا یو ځای په نظر کې ونه سي چارج خوري سیسلو لاندې هایبرنیټ لرو هایبرنیټ د ټولو ښه اپشن هایبرنیټ دی سیسلو ټولو ښه اپشن هایبرنیټ دی هایبرنیټ بیا دا معنا کمپیوټر چې د هایبرنیټ کې ټول پروګرامونه دغه خلاص ولاړ دي هر کار چې د پکښ کوي هغه دغه اماده درته پراته دي خو دغه یوه ګټه دا ده چې بندې کوي چارج نه خوري بس جام او د اسدي سیسو چارج نه خوري او کله چې بیا بیرته چالان کوي د ژر ځان کار ته اماده کوي دغه بله ګټه ده سیسو لاندې یو هایبرید شټ ډاون لرو یو فل شټ ډاون دا دواړه فل کمپیوټر باندې که پروګرام کار شي دا ټول درته باندې لاندې ریسټارټ لرو ریسټارټ د دې لپاره سره کېږي چې کمپیوټر تازه کوي په تک یو ځل باید کمپیوټر ریسټارټ کوي کله نه کله کمپیوټر جام کېږي سست کار کوي دغه لپاره به تاسو پر ریسټارټ باندې کلیک کوئ یو ځل به کمپیوټر ریسټارټ کوي سیسلو دغه څخه راکښته اوس نو پاور مینو په بعض کمپیوټرونو کې موجوده ده په بعضو کې نه ده موجوده سیسلو خصوصا په وینډوز 8.1 کې هغه کمپیوټران چې اډاپټر ریم نه لري بعضې هغه نه لري دغه مینو هم نه لري زیاتره سیسلو اډاپټر ریم ګوره هغه ریم دی چې د ګرافیک پروګرامونو لکه فوټوشاپ او داسې شیانو لپاره استفاده کېږي زه به در وښیم څنګه موږ راولو رن مینو چې دې راخلاصه کړه رن مینو موږ څنګه راخلاصول رن مینو مې دغه وینډوز کې کېښوله آر مینو سره وهئ دا رن مینو موږ ته راخلاصېدله ګورئ دا رن مینو زه په وینډوز کې خورا ډېره استفاده کوم سپیډي فکر یې ورته سیسلو هر وخت چې یادوم بس دا موډ یې راخلاصوئ رن مینو چې دې راخلاصه کړه په رن مینو کې ایم اس انفو ګورئ 22 ووهه ایم اس انفو 22 انټر به کړه چې انټر دې کړل رابسې د هغه د کمپوننټ پر دا جمع باندې به کلیک وکړې کله چې په دې کلیک وکړې رابسې ډسپلی ته وینئ پر ډسپلی چې ودرېدې مستقیم به دا بلې سوري غاړې ته راپرېوځي کله چې دې غاړې ته راپرېوتې په دې ځای کې به ته څه پیدا کړې اډاپټر ریم به پیدا کړې لږ څه انتظار غواړي ګوره ریفریشینګ سیسټم انفارمیشن صحیح شولو اوس دا سیسټم معلومات چې ریفریش کېږي
دا دی رابسې اډاپټر ټایپ دی اډاپټر ریم دا دی وینئ که چیرې دغه صفر و بس که یو چا درته وویل چې زما کمپیوټر پاور مینو نه لري صحیح شو ته به وګورې چې دغه لري که نه لري که دا نه درلودې که دا صفر اوس 1.6 جی بي ده صحیح شو که دا نه درلودې به ورته دا اډاپټر ریم نه لري چې دا نه لري صحیح شو خو بعضې کمپیوټران پیدا کېږي چې دا هم نه لري خو پاور مینو لري صحیح شو هغه ډېر کم دي اوس نو پاور مینو دا هم لرم یو څوک وایي بیا غورځو د دې څه زه څه ته مجبور یم ولیت صحیح شو اضافه شوی دی د دې دپاره چې وینډوز 8.1 دې انسټال کړئ همیشه په کمپیوټر کې په ډیسکټاپ باندې اوس دا فایلونه بیخي ډېر دي دا ما خپله دلته ایښي دي ستاسې کمپیوټر چې نوی وینډوز انسټال کړئ شاید 3 یا 4 آیکنه په ډیسکټاپ ولري شی به ونه لري نور صحیح شو خو موږ دغه یو سافټویر دا وینئ دا شین سافټویر دا وینډوز 8.1 ټولز په نامه سافټویر دی دا د وینډوز 8.1 وینډوز سره پر کمپیوټر باندې انسټالیږي کله چې انسټال شو دغه د پاور مینو اړونده شی پکې کې دی یو فولډر په دې کې دی صحیح شو پاور مینو کله چې پر دې ډبل کلیک وکړئ اوس ماته چا ویلي دي چې دا ستاسو د کمپیوټر پاور مینو وغورځو زه غورځوم صحیح شو دا بر خلاص کې ډبل کلیک یعنی معنا دا چپا کلیک به دوه وره دی چټک پر وایي بیا براسه ټولز باندې بیا ډبل کلیک وکړئ بیا په دې کې د اډ پاور ټو ډیسکټاپ کانټیکس مینو وینئ په دې نامه فولډر په پیدا کې که په دغه سر کې وښه خبره ده که نو بل ځای به پکښې وګورئ پر دې باندې به ډبل کلیک وکړئ دوه سافټویر لرو دا کوچنیان نه دي دا سافټویرونه دي صحیح شو پر دې به ډبل کلیک وکړئ یو دانه د اډ دی بل دا چې دی ریمو دی اډ معنا ورته راوله ریمو معنا ویې ورځم صحیح شو اوس که زه ډبل کلیک پر وکړم دی کار نه کوي د ناځوانه ځای صحیح شو ځکه زما کمپیوټر چې دی بیخي 100 جی بي سی ډرایو دی او ټوله ډک دی صحیح شو که دلته ورته وګورئ د خلکو د سی ډرایوونه 8 جی بي خو دی 100 جی بي دی لا همدا دی ډک دی اوس بیخي کار کې ډېر دی صحیح شو نه راخلاصېږي د ظرفیت سره خلاصوم یاره په 20 واره به یې لزه دی راخلاص کړم چې کلیکونه پرې کوم صحیح شو نو دا اوس نه راخلاصېږي زما کمپیوټر کې ستاسې کمپیوټر کې بیا وګورئ چې دا یو کلیک ډبل کلیک چې پر وکړئ دی درته راخلاصېږي فقط راهنمایي درته کوم هغه کار وکړئ صحیح شو دلته یو صفحه درته راخلاصېږي وینډو درته راخلاصېږي وینډو ما درښولې وه دا رقم شی راخلاصېږي صحیح شو دا چې راخلاص شوله پر دغه رسته کونجه اکټیو لیکلی دی صحیح شو اوس مې لږ ير دی یا به پر رسته اکټیو لیکلی پر چپه به اکزیټ لیکلی یا به پر چپه اکزیټ لیکلی پر رسته به اکټیو لیکلی صحیح شو پر دغه اکټیو باندې به کلیک وکړې بس دا غورځي ګوره پر ریمو حالت کې دا غورځي کله چې بیا بیرته ورته راولې بیا به دغه شین سافټویر د وینډوز 8.1 ټولز راخلاصوي بیا به د ټولز په نامه سافټویر ته ورځي فولډر ته ورځي بیا به دې فولډر ته داخليږي بیا به د اټ په نامه باندې پر دې ډبل کلیک کوي کله چې ډبل کلیک پر وکړي دغه څخه وروسته بیا به پر اکټیو کلیک کوي دا به بندوي را به ځل په وګوري دا به بیرته درته راکړي سر بخلاص ان شاء الله ویو ته راځو ویو معنا بعد په ویو کې دوه کټګوري دي یو هغه درې اپشن دي او د لاندې سره درې اپشن دي لوړ وای ویو دا چې باندې شي دا فایلو باندې شي صحیح شو هغه کې وای لارج میډیم او سمال آیکنونه دي د آیکنو څخه باس کی لارج معنا غټ آیکنونه ګوره دا اوس د سړی پر کم ډیسکټاپ دی دونه غټ صحیح شو دا کوستي دغه کې دا ټو ارینج کې بيخي ډیسکټاپ موږ بالا لرو نه ګوره ټوله ونی صحیح شو نو دا څوک درته وای دا رقم سوي دي یا ډیسکټاپ باندې دا رقم سوي دي په ډیفالت حالت سره صحیح شو وای دا کوښنی کوي دا وڅ بلای دلته پراته دي صحیح شو ته برازه راستا کلیک په ډیسکټاپ باندې کوي یو ته برازه ورته وای چې میډیم آیکنز ورته دا رقم دی خوښتي او یا وسم دغه ځای نیولې دي دغه لا کوښنی کیږي بیا برازه راستا کلیک به وکي یو ته برازه پر سمال آیکن به کلیک وکي وای دا رقم صحیح ده بس ته برازه صحیح بیا براسه ویو ته نو ویو څخه براسه اوټو ارینج آیکنز دا بیا څه معنا فرض که د آیکنونه کله نه کله خورا سرچپه پراته وي صحیح شو فرض که دا دلته پروت 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 ولای څه ورته دا سره پښلې دي دا خو راسم صحیح شو یو خدای لار د چرکش کده دلته کشیر دا غد ګورم یو په پابل نه نواتي سم سر نه سره سمیږي نه نو اوټو ارینج آیکن دا معنا کمپیوټر وای ماته اجازه راکړه چې په اتومات ډول در تنظیم کوم صحیح شو ګوره ټول په خپل اتومات سره سمي صحیح شو اوس زما په ویډیو کې په دا کمپیوټر کې تاسو شو ولیدل چې ما به یو راکش کې دلته به مکشې شوی بل به راکش کې دلته به مکشې شوی خدا وز دا نه راکشيږي هغه شی اندې خو راکشيږي نه سيزو سبا ته مجبور اوسې بل څوک پښتنه درته کوي وای ما ولیدل هغه بل بدای راکش کې یا خپل ځای شو یا یو د خپل خوش دا وز نه راکشيږي دا ولې څه مشکل دی دا دلته موږ اوټو ارینج ته پاره کړی دي ځکه موږ ته ویلې دي چې اوټو په خپل تنظیم کا وز دای ما ته کله اجازه راکړي چې ته تنظیم کړې وای ته تنظیم از ما کار دي کستا کار دي سيزو نو ته پر ولاړ یې د 10 بیار برته اجازه اخی دی به غیر پاره کې یا ته مکه وځ خپل کوم سيسو را به ستا به غیر پاره کې او چې هر ځای وړي هغه دی وړل کیږي سيسو
لاندې په ویو کې موږ چې لرو الاین آیکن ټو ګریډز. ګوره یو ګریډ یو الاین دا دوه توري چې په کمپیوټر کې همیشه ډول د کمپیوټر ساينس در سره چې مل ډول د الاین دا معنا چې دی خواته کړه دی خواته کا او ګریډ دا معنا چې یو دغه ده یو جال غوندي شکل درته جوړوي. سیسلو کچېرې اوس دغه الاین آیکن ټو ګریډ فعاله کې اوس فرض کړه زه به دا څو دانې را دی خواته کوم دا چې کله را دی خواته کې دلته زه دا سافټویر راوړم دا زما د پر دا یوه سترګې دروم دا دې ودرېدی څه نه وویل سیسو لږ دې خواته کوم دا دې ودرېدی لږ لا دا سترګه م ښکاره کوم لږ دې خواته کوم پر هر ځای چې زه غواړم دا دې درېږي سیسلو. لیکن که چیرې زه په ویو کې زما څه په خطایي کې یا یو رقم نه وي دغه الاین آیکن ټو ګریډ فعاله سوی اوس زه امکان نه لري چې لږ یې را دې خواته کومه سیسو که زه راولم دا د دې څنګ سره ودرم ګوره نه درېږي غورځي دې خواته یا دې خواته را غورځي یا خواته را غورځي سیسلو. دا څه علت شو دا که الاین آیکن ټو ګریډ موږ په خپل کمپیوټر کې فعاله کړی زموږ کمپیوټر داسې شکل غوره کوي. فرض کړه دا چې دی دا ډیسکټاپ دی دا سکرین دی سیسلو دا سکرین دی دلته دغه الاین آیکن ټو ګریډ ما درته ویل مال دا خپله د یو چرخانهیي یا د یو جال غوندې معنا ورکوي سیسلو. زموږ کمپیوټر ډیسکټاپ دغه شکل غوره کوي دا وینئ. اوس فرض که دا یو آیکن دی سیسو که زه دا راولم پر دا کونج دروم دی دلته نه درېږي دا چې اوس نه درېدی یا دې خواته یا خواته غورځېدی دا پر دا کونج برابرېدی یا چرخنایي پر دا مابین یا دې سیل ته راغورځي په دې ځای کې درېږي یا دلته درېږي یا دلته درېږي یا دلته درېږي خپل مخصوص ساحه لري خپل مخصوص سیل لري یا ساحه لري. سر به خلاص ان شاء الله. نو کله چې یو څوک بیا پوښتنه درسره وکړي یا خپله غواړي چې پر خپل ځای دوی ودرېږي او دوی نه درېږي بیا به راځي دا ویو ته به راځي د دوی بڼې ته د الاین آیکن ټو ګریډ به غیر فعاله کوي و چې هر ځای ته وغواړي ګوره لږ دې خوا هر ځای ته غواړي بیا راځم ویو ته د ویو څخه شو ډیسکټاپ آیکن دا بیا چې لپاره سپاره کېږي د دې لپاره سپاره کېږي چې د ډیسکټاپ آیکنونه ورک کړي یې راوله کله نه کله په یوه اداره کې کار کوي په بایومتریک شعبه کې کار کوي زنانه عکسونه دي زنانه بایومتریکونه دي کړي تصویرونه په ډیسکټاپ باندې پراته دي یو بل انډیوال دي راځي دا زموږ ټول خلک یو عادت لري چې ټلیفون چلان کړی کې د کمپیوټر د یاري ژر ستا د وژو سره سره ورته راځي کې ورته ګوري صحیح سره دا نه وایي به شخصي یا اجازه نه ده اخیسته نو ته به څه کوې ته به راځې دا چې دی رالی ځوانه له بس دې څه کوي یو ته راسه دا شو ډیسکټاپ آیکن غیر فعاله کړه ټوله ورکړه صحیح سره چې کله وواتي بیا ته به راسې ویو ته د ویو څخه به راسې پر چیز به کلیک وکړې شو ډیسکټاپ بیرته به ټوله درته راسي لاندې موږ چیز لرو ریفریش لرو ریفریش معنا تازه یې کړه دا تازه نه ولا درته ولې د کمپیوټر چلند د سره کمپیوټر ته کېدو د پاره سره کېږي وی سورت پاته سم سورت معنا منظمول سیسو منظم دلته متوجه منظم کم سر مینه په خلاص زه مجبور یم بیا اکسل خوره کې درته خلاص کوم سیسو دا څه په وکړه اکسل کله چې اکسل ته رالې فرض که زه دلته یو لیکم دلته څلور لیکم دلته دوه لیکم دلته شپږ لیکم دلته درې لیکم دلته پنځه لیکم صحیح سره فرض که دلته علي لیکم دلته ظاهر لیکم ظاهر مې ولیکئ دلته مثلا بلال لیکم څه بلال او دلته د سایکل لیکم صحیح سره ګوره دا سرچ دا معنا په نتایجو کې ډېر سره مخامخ کېږي د مکتب په نتایجو کې هغه وایي ماته د الفبې پر اساس چې کوم منظم یې کړه اوس نو نومونه یا په عدد سره شمېر شروع دي یا نومونه په ا سره شروع دي ګوره الفبې سره په انګلیسي باندې به بحث درته وکړم د ا څخه تر زید ډفرې لرو سیسو په ا شروع دي په بي شروع دي په جي شروع دي په اچ شروع دي په زید شروع دي سیسو یو څوک درته وایي تر ولرسوي په لیست کې دي اول ظاهر لیکل دي دوهم دي بلال لیکل دي دریم دي سایکل لیکل دي اخر دي بیا علي لیکل دي سیسو هغه یا قرشاجه د علي اول راوله بلال دوم راوله سایکل دریم راوله ظاهر اخر راوله ز په زید سره شروع دي سیسو نو د خدای در بدل لیستي دا په دا چې موږ کوو دا سرچ په کمپیوټر کې هر کله ویني سرچ دا معنا چې دوی منظم سیسو دوه ډول سرچ لرو یو سعودي دی بل نزولي دي سیسو سعودي دا معنا چې د الف څخه پورته کا ځ تر میلانو پرې په اعدادو کې او په نومونو کې د ا څخه شروع بي سي ډي دغه ځ تر زید کې سیسو نزولي دا معنا چې د میلانو څخه را شروع کا پر یو دروه او د زید را شروع کا پر ا یو در دا سعودي او نزولي کوم یادي دغه پرې په یاد درولې چې شو پرې
وای په دا ترانو کې ډېر ویل شوي دي وایي قرآن چې نزول وکړي صحیح سلو معنا د اسمانه سره کښته صحیح سلو زما خپله ډېر وخت دا نه پوهېدېدو اخر اشاره ته ولو د نزول باندې نزول پېژنې بس اوس کسر نه رسېږي صحیح سلو اوس زه راځم دا د بیا د ایډیانې دي فرض کړه د یو لیست د یو چا ایډیانې دي صحیح سلو ایډیانې وایي دا څه موډ ایډیانې دي کړي دي ایډیانې دي ټول ادا دي کې پېچلي دي خو داسې مسلسل یې کړه صحیح سلو د دې دپاره بس دی لیست ټول انتخاب کړه چې انتخاب دې کړي دا ته ګوره زه خو اوس په اکسل کې یم بیا تم پر ډیسکټاپ بس کوم د سورت ده اوس یې مثال در خلاصوم یو سمالست ټو لارج لرو بل لارجست ټو سمالست لرو دا معنا د یو سعودي دی بل نزولي یو د کوچني څخه غټ ته وخېږي بل د غټ څخه کوچني ته راشه واسه زه سمالست ټو لارجست کوم ګوره منظم یې 1 2 3 4 5 6 کړه خپل صحیح شو دا راځم ګوره اول چیش دی علي دی ظاهر دی سایکل دی ظاهر په مابینځ کې دی زاجر یې صحیح شو که زه راولاړ شم دی چیش کوم د ا څخه تر زی ډکم دی به ماته علي راولي ظاهر به اخر راولي وینئ لیکن که راسم دغه د زی څخه تر ا کم زی دی اول راوستي علي اخر موتی که دلته راسم سمالست ټو لارجست ټو سمالست کوم ګوره دی به شپږ اخر راولي اول راولي الف په چیش ته بوزي اخر ته بوزي سرکم په خلاص که په ډیسکټاپ باندې رستا کلیک وکم ویو ته راسم د ویو څخه شو ډیسکټاپ دی راولم رستا کلیک وکم سورت ته راسم سورت ته چې رالم دلته سورت څلور ډوله دی یو د نامه پروسس دی لکه ما چې اوس او بي درته وکړله بل د سایز پروسس دی دا بیا چې هر یو پر دا ډیسکټاپ باندې غټ سایز لرونکی دی لکه اوس ویډیو پراته ده ویډیو اوله اپنچ ته بیا خپل کمپیوټر کې تطبیق کړئ صحیح شو فقط کلیک پر وکړئ نه ته بیا بل سایز بل آیټم ټایپ دی آیټم ټایپ یا دا معنا لکه اپ اکونټ کې اوس چې پراته دی پی سی پروت دی او سایکل پروت دی سایکل بین پروت دی سیسونه دی اول هغه دوا شروع کی ځکه هغه اولنی د کمپیوټر سافټویرونه دي دا نور ټول ما ورته یې شي دي سیسونه لاندې ډیټ موډیفای دی ډیټ موډیفای بیا دا معنی د تاریخ پر اساس جوړ کړ هر یو چې تا دا اوس وخت نږدې کار کړی دی راخلاص کړی دی هغه اول په اکونټ کې راوله هغه چې بخې دوه میاشتې مخکې د کار کړی دی هغه په داسې سر کې راوله بس دی